دویمه مسله چې موږ د تیمم سره بیانو غدا ده چې تیمم په څه شی باندې وال پکار دي. د بعضو اهل علم رائے ده چې تیمم د خاور نه علاوه په هیڅ شی باندې تیمم نه کیږي، صرف په خاور باندې به تیمم والے کیږي، د خاور نه علاوه بل شی باندې تیمم سره نه کیږي. او دا مشهور قول له د شوافی او د حنابلہ او د دیو قول له ذکر قران کریم کې الله ذکر کړ د خاورا سعیدا طیبا سعیدا طیبا ولیکي خاور ته، لہذا د خاور نه علاوه په شی تیمم نه کیږي، په کمر تیمم نه کیږي، په پلر تیمم نه کیږي، په دیوال نه کیږي، په چونو مونو باندې تیمم نه کیږي. د دې قول والا دلیل دا ده چې قران کې سعیدا طیبا راغله او سعید صرف خاور ته ویل کیږي. دوی مرای د امام ابو حنیفه دا د سفیان ثوری دا او د عام اهل علم دا د امام اوزاعی دا دیو د څه وی چې نه تیمم په وجه الارض باندې کیږي، د زمکه مخ او هغه سيزونه چې د زمکه سره متعلق به دي ټول باندې تیمم کیږي. او دا رای راجح ده ځکه دلایل د دې سره دي، قران او حدیث به ګورو بغیر د تعصب نه. دا خبره ما بار بار کړه د دې منبر نه چې منګه د یو امام دفاع به دي طریقه نه کوو چې دا امام دی قول دی کمزور او موږ دا ټیک د دې نه وایو. د هر امام قول چې د قران او د حدیث سره برابر موږ باغه اخلو. امام ابو حنیفه رحم الله دلته د څه وایي چې د زمکه مخنا تیمم سره کول شي، د زمکه مخ باندې غټم پرتی دي، خاورم پرته ده، رمل چې کوم شګه ده دم پرته ده، په دې ټولو شیونو باندې تیمم کیږي. دا بلاکونه ملاکونه د زمکو د خاور نه جوړیږي، دا خختم د خاور نه جوړیږي، دا سیمټم د زمکه نه راوځي، دا چونیوم د زمکو نه راوځي. دا څومره شیونه د زمکه د مخ سره تعلق ساتي، په دې ټولو شیونو باندې تیمم کیږي. او استدلال د امام صاحب رحمت الله علیه سعیدا طیبا نه ده چې سعید په عربی کې یوازې خاور ته نه وي، سعید په عربی کې وي وجه الارض، د زمکه مخ ته سعید ولیکي. موږ د لغت کتابونو تقریبا ډېر ټیم پورې واړول دغه ټولو حاصل امداده. په لغت باندې یو کتاب د پنځل جلد لسان العرب نوم د ابن منظور الافریقی لیکل دی، مشهور کتاب دی. هغه کتاب کې د سعید لفظ ما راوړو دا غیم دغه معنی دي چې سعید ویل کېږي وجه الارض، سعید ویل کېږي زمکه کې لګا لوړه حصہ چې کوم دغه ته سعید ویل کېږي. سعید ویل کېږي د زمکه چې کوم اجزا دي ټول ته سعید ویل کېږي. د کمرې باندې د دې اطلاق کېږي، په دې بکورې کړي باندې اطلاق کېږي، په شګه اطلاق کېږي، د ټول ته سعید ویل کېږي. او تاسو کوم ملګری سعودي عرب ته تللی نو الته دا صفه خاور نه پیدا کیږي چې کومه مټه خاور ده، الته ټول مرشګي دي او دوړي دي او شګي دي او باديږي دي، شګي چې هغه باديږي په لار باندې سړی چې د ریاض د مدینه او مکې د دې په لار ټول شګي باديږي دي، شګي دي چې یو ګنټه پس چې تراله الته بدلې جوړه بل ځل با اخوازه کې جوړه دغه شان رواني لکه څنګه چې کوم ورځ باندې ترشلې او د بوس چې څنګه رواني دغه شان هغه شګي رواني تاسو ته معلومي دي. په روډونو باندې شګي دغه شان رواني منډه وای. نو د عربو د حجاز مقدسه کې د تیمم الته نازل شوی دی او د تیمم آیتونه ملته راغلي، محمد رسول الله ملته اوسېده. چلته د الله رسول دا شرط نه لګوله چې پاکه خوره باندې به تیمم کیږي او باقي به د رملو په دې شګو مګو باندې تیمم نه کیږي، د الله رسول دا شرط نه لګوله. نو د دې نه معلومیږي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله کوم رائے د تیمم باب کې دا صحیح ده، دا د قران او د حدیث سره بالکل برابر ده او د لغت عربی سم دا رائے برابر ده چې مخ د زمکه به دی باندې تیمم وهل پکار دی، کدا په کمر باندې تیمم واله شم صحیح کیږي. دا دوړه لګیدل دا لازمی خبره نه ده، ک دوړه پکې ور ډیره خدو کا دوړه نه ونه دا لازمی نه ده. او په دې سدا دیوالونو زموږ د جمعه چې دا کم دیوالونو په دې باندې تیمم واله کیږي، د کور د خاورې په دیوال باندې تیمم واله کیږي، د بلاک په دیوال واله کیږي، په فرش پلستر د پاسه تیمم واله کیږي، د خخت د پاسه تیمم واله کیږي. هغه شیونه چې د پلاسټر قسمونه په دې تیمم نه کیږي، د وسپنې په قسم نه کیږي. نو چې زمکه کوم اجزای په دې باندې ان شاء الله تعالی تیمم کیږي او دا رای راجح ده، د ډیرو حدیثونو معلومیږي او د لغت عربی د مطالعې دا خبره معلومیږي. نو چې قران او حدیث په لغت باندې راغلي د لغت عربی مطابق دي، نو لہذا لغت عربی په سره دا چې بدی کیږي. هغه حدیث په دلیل د مسلم کې چې نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وجعلت لي الارض كلها، دا ټول ازمکه چې دا زما د پاره مسجد ته او زما د پاره طهارت زید ټول ازمکه. نو په ټول ازمکه کې خاوره شګه ګټي لوټي دا ټول په ازمکه کې داخل دي.
فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي زما امتی چې کوم ځای کې د منځ پیدا کی اولته د تیمم کې او دا سره د منځو کې دا حدیث هم د دلیل دی. دویم حدیث د صحیح راغلی دی امام احمد راوړی دی وجعلت لي الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا طول ازمکه زما او زما د امت د پاره دا او د زم دی په دی او د سم کیږي معنی تیمم والے کیږي او دا د سجدي زم دی. بل روایت کې اهل علم ذلك الامام بخاری دا باب راوړل په صحیح بخاری کې لا باس بالصلاه على السبخه والتيمم بها باغ نشته سره منځو کې باغ ازمکه باندې چوي کې خورا چې لاندې جبشن ښکار کیږي وتيمم بها او په دې خورز مګه باندې سره تیمم والي شي چې هغه لاندې د ابو اثر ښکار کیږي چې پښتو کو د خلک جبا وای نو په جبز مګه باندې تیمم کیږي او په جبز مګه باندې منځم کیږي. مسلم احمد کې دسی حدیث ده فعنده طهور ومسجد دا ځای چې کوم دی دا د طهور د پاکۍ زم دی او مسجد او د جمعات زم دی معنی دلته منځم کیږي او دا د پاکۍ هم د په تیمم والي کیږي. دا ټول ازمکه چې الله رسول بیانې دا د عرب ازمکه بیانې او عرب ازمکه تقریبا بدی کې شګې ډېری دي او د عامه خاور د عرب ازمکه کې بنزدې منځ کې نشته لري دیو د ازمکه د جنس نه هر شو بدی تیمم والي کیږي په کمرو بلاکونو غټو په دې سيزونو باندې تیمم والي کیږي. د قران حدیث ظاهر نم دا خبره معلومیږي چې دا د احناف او د سفیان ثوری دا اوزاعی د علماء قول له او د دلیل په لحاظ باندې دا راجح دي نو په دې باندې عمل کول پکار دي.